په تېره زمانه کې د فارس د بادشاهانو څخه یو بادشاه و. د بدن څخه ډېر چاغ او دروند و. دی کار روزګار یې نشو کولی، په ځای قرار ناست و. د دربار ټول طبیبان او حکیمان یې راوغوښتل. هغوی د دې بادشاه علاج یې کوو. هر یو طبیب چې د ده علاج کوو، د ده وزن به نور هم زیاتېده. په دې کې یو هوښیار حکیم بادشاه ته راغی، ورته وایي بادشاه صاحب، زه ستا علاج کولی شم، خو 3 ورځې ما ته مهلت راکړه. دغه بادشاه ورته ویل چې ما 3 ورځې مهلت درته درکړه. هغه حکیم کور ته لاړه. چې کله 3 ورځې تېرې شوې بېرته راغی. حکیم بادشاه ته وویل چې بادشاه سلامت، په دغه 3 شپو کې ما چې تا دغه 3 شپې مهلت غوښتې وي، په دغه 3 شپو کې ما ستا دوایي جوړوله او ستا قسمت مې کته. نو چې کله ما ستا قسمت وکته، ستا د ژوند ټول 40 ورځې پاتې، 40 ورځې بعد ته مړ کېږي. او بادشاه ته وویل چې بادشاه صاحب، که چیرې ته زما په دې خبره باندې یقین نه کوې، نو ته ما ځان سره بندي که. که چیرې 40 ورځې تېرې شوې او د 40 ورځو کې ته مړ نه شوې، نو چې څه رقم سزا ما ته ټاکي، ما دپاره قبول ده. بادشاه فوراً درباریانو ته امر وکړ چې دغه حکیم بندي کوي. نو هغه یې بندي که. بادشاه ته هم ویره په زړه کې پرېوت. دا مرګ داسې شی ده چې هېڅ څوک یې نه خوښوي. خو بادشاه ته دا خبره یقیني غوندې ښکاره شوه او بادشاه ته په زړه کې ویره پرېوته. بادشاه خپله بستره راواغسته، خپل دربار یې پرېغوست، یو جونګړې ته لاړه. هلته شپه ورځې تېروله. ځان ته یوازې و چې یوه شپه یا ورځ به تېره شوه، په دې بادشاه به پریشاني به راغله او خفګان به پرې باندې زیات شو. نو بادشاه به د غم د وجې نه ډېر زیات خفه و. چې ورځ به تېرېده، په بادشاه به پریشاني زیاتېده او خفګان به پرې زیاتېده. 40 ورځې تېرې شوې، بادشاه مړ نه شو. بېرته دربار ته راغی او حکیم یې د بندیخانې څخه راوباسته او حکیم سره خبرې شروع کړې. حکیم بادشاه ته وویل چې بادشاه صاحب، ما ستا لپاره دغه دوا تیار کړی او که چیرې ما دغه عمل تا سره نه وی کړی، ستا د دې بدن دغه وزن په بل انداز سره نه کمېده، نو ما دغه یو چل تا لپاره جوړ کړ. نو بادشاه ته وویل چې چل ستا لپاره فایده وکړه. او بادشاه دغه حکیم ته انعام ورکړ. د ډاکټرۍ سره او د حکیمۍ سره علم او عقل دواړه ضروري دی. که چیرې یو نفر علم کړی وي او عقل یې نه وي او دی ډاکټر وي یا حکیم وي، دی د چا علاج په اسانه نشي کولی. او که چیرې یو سړی علم نه وي کړی خو د ده عقل ډېر زیات وي او دی ډاکټر یا حکیم وي، دی یوازې په دې عقل سره د چا علاج په اسان نشي کولی. نو د ډاکټرۍ او د حکیمۍ سره علم او عقل دواړه ضروري دي. په حیات الحیوان کې واقع راځي. د حیات الحیوان مصنف په حیات الحیوان کې واقع ذکر کوي. وایي په تېره زمانه کې یو حکیم خپل زوی ځان سره واغسته، د یو مریض د تداوي دپاره لاړه چې دغه مریض تداوي وکړي. چې کله هغه مریض کور ته ور ورسېده، نو دغه حکیم دغه مریض نبض وکته. چې کله نبض یې وکته، نو د حکیم هغه کوروالا ته وویل چې دې مریض ته میوه مه ورکوئ. هغه کوروالا ورته ویل چې بېشکه ده میوه خوړلی ده. نو چې کله د کور نه راووتل، زوی د خپل پلار نه پوښتنه وکړه د حکیم صاحب نه چې پلاره، تا د څه نه معلومه کړه چې ته میوه خوړلی؟ پلار ورته ویل چې ما ځینې کار د علم څخه واغسته او ځینې کار مې د عقل څخه واغسته. زوی ورته چې څنګه؟ وایي بچی، د علم څخه مې دا واغسته چې کله ما د ده نبض وکته، نبض د ده پړسوبوالی درلوده او ورسره
داخل نه مې دا کار راواغسته چې ما شاوخوا ته د مریض وکتل، شاوخوا ته یې د میوې بوټي کې پراته ول. نو ما ورته وویل چې دغه مریض ته میوه مه ورکوئ. دویمه ورځ بیا حکیم او دغه زوی دواړه د دې مریض د علاج دپاره بیا لاړل چې علاج یې ورته وکړي. چې کله لاړه حکیم د هغه مریض نبض وکته، نو دغه کوروالاو ته وویلې چې ده ته غوښه مه ورکوئ. هغه خلکو وویل چې بېشکه ده نن غوښه خوړلی. نو چې کله د کور نه راووتل بیا یې زوی ته نه پوښتنه وکړه چې بابا جانه بیا څه نه معلوم کړه چې ده غوښه خوړلی. حکیم صاحب خپل زوی ته وویل چې بچی چې کله زه لاړم د ده نبض مې وکته، د ده نبض سخت و او شاوخوا ته چې مې وکته د چرګې بڼه کې پراته وې. نو ما ورته وویل چې ده ته غوښه مه ورکوئ. په درېیمه ورځ حکیم چې بیا علاج ته تله، دغه زوی حکیم صاحب ته وویل چې بابا جان نن زه ځم علاج د دې مریض زه نن کوم او ته هم دلته کښېنه. پلار وویل چې صحیح ده، مشکل نشته، لاړ شي. چې کله د حکیم زوی د مریض کور ته ورغی او د مریض نبض یې وکته، چې کله د مریض نبض یې وکته، دې کوروالاو ته وویل چې دغه مریض ته تاسو د خره غوښه مه ورکوئ. هغه خلکو دا د حکیم صاحب زوی ډېر په سپکو سپک او خپل پلار ته راغی او ویې ویل چې دغه خلکو زه په سپکو سپک کړم. پلار یې ورته وویل چې دا تا د څه نه معلومه کړه چې ده د خره غوښه خوړلی. دغه زوی ورته وویل چې زه کله د دې کور ته ننوتم ما وکتل هلته د خره کته یې پرته وه او ما ځکه وویل کېدی شي دغه خلکو خر حلال کړی وي او دې مریض ته د خره غوښه ورکړی وي. او دغسې حکیمان او ډاکټرانو ته باید موږ او تاسو لاړ نه شو، ځکه دا د انسان د بدن دپاره خطر وي، انسان په خطر کې اچوي.